السلام علیکم. څنګه مینوالو ښه یې طبیعتونه ښه دي مینوالو زه یم ستاسو نیلم ګل. دې ټایم کې چې دی زه د نیلم ګل جی یو جهان مننه چې تاسو خپل قیمتي ټایم مونږ له راکړو او ما لپاره تاسو یو ښکلی شانته انټرویو راکړو. یو جهان مننه او ملګرو هغه ویډیو چې دی نو زه دې ټایم کې په دې خپل ویډیو کې نشم اچولی خو یو څه ضروري خبرې دي د نیلم ګل متعلق زه هغه به تاسو ته ښکاره کوم. نو شرط دا دی چې دا ویډیو به تاسو پوره واچ کوئ او هغې نه پس بیا تاسو ما ته خپل کمنټس کې خپل رایې هم راکولی شئ. نو دوستانو خبره داسې ده چې یو څو ورځې وشوې نیلم ګل چې دی نو یو فلم کې هم شوټینګ لپاره ځي بل کې هم شوټینګ دپاره ځي. نو مراد لا خو نور څه چل نه ورځي هغه ته دا ښه معلوم ده ښه ورته پته ده چې نیلم ګل چې دی نو هر یو ډایرکټر پروډیوسر د هغه دا کوشش دی چې زه چې دی نو نیلم ګل خپل فلم کې واخلم. نو مراد دا کار کړی دی هغه چې دی نو کله یو ته ټلیفون کوي زاري منت ورته کوي چې تاسو چې دی نو نیلم ګل مه اخلئ تاسو فاطمه ګل واخلئ، کله بل ته ټلیفون کوي چې تاسو نیلم ګل مه اخلئ فاطمه ګل واخلئ. نو مراد ته ماته دا خبره وکړه چې فاطمه ګل کې دونه ټیلنټ وی نو هر یو کس به تا ته به ټلیفون کول که نه چې مراد فاطمه چې دی نو ښه ټیلنټډه ده او هغې له ښه د اداکاري چل ورځي نو مونږ چې دی نو فاطمه اخلو. نو خلک فاطمه نه اخلي ته په زبردستۍ باندې خلکو له الټه پیسې د جیبه ورکوي. دا غټه خبره ده د جیبه پیسې ورکوي چې تاسو چې دی نو نیلم ګل مه اخلئ فاطمه واخلئ. دا کارونه نن سبا روان دي دا چې دی نو ضدبازي او دا چې دی نو دا خوند نه کوي ریس نه د کول پکار د هر چا خپل نصیب دی. اوس چې دی نو خلک نیلم ګل خوښوي هغه چې دی نو خپل فلمونو ته راولي او چې دی نو په ډرامو کې نو اوس ته وایي چې نیلم ګل دې خلک نه اخلي فاطمه دې واخلي. نو نیلم ګل هم ستا ښځه وه ده که نه او فاطمه هم ستا ښځه ده. خبره دا ده چې هغه د نمرو راتلې ده خفه شوې ده هم ستا دې حرکتونو باندې هغه خفه شوې ده که نه. نو پخلا یې که کور ته یې راوله نو پخلا کې هم نه چې دی نو هغه ته پرېږدي او بیا چې دی نو چې کوم ځای کې هغه ځینو هلته کې ته چې دی نو ډینګه 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 فاطمه ورسې دا څوک ده دا خامخا ده فاطمه هم ورسې هلته کې. نو مراده دا کار خوند نه کوي در سره. بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و آخره کې ستاسو د نیلم ګل دا خبره میسج هم وورئ چې ویډیو هم ښه لګېدلی وي نو لایک یې کوئ خپل دوستانو سره شیر کوئ او چې کوم نوی دوستان زما په چینل باندې راغلي دی هغوی تر اوسه پورې زما چینل نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما دا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او آخره کې د نیلم ګل دا میسج هم تاسو لازمي وورئ چې تاسو ما سره دومره مینه کوئ زما ماله لایک راکوئ او ماله چې دی دومره مینه راکوئ زه تاسو ته سلام کوم.